د نن ورځې تازه او کره خبر ټي10 لیګ ته 9 افغان لوبغاړي واخیستل شول. په دې کې کوم لوبغاړي دي او دا لوبې به څه وخت پیل کیږي؟ سلامونه او پښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو تر اخره وګورئ. په ابوظبي کې د ټي10 یا 10 اوریزه سیالیو د درېیم پړاو لپاره د لوبغاړو ډرافټ ترسره شو چې 9 افغان لوبغاړي پکې بېلابېلو لوبډلو واخیستل. دغه سیالیو ته چې ډېر افغان لوبغاړي په ډرافټ کې شامل وو: محمد نبي، قیس احمد، ظاهر خان، حضرت الله عزازی، محمد شهزاد، نجیب الله زدران، شاپور زدران، شفیق الله شفق او کریم جنت د بېلابېلو لوبډلو له لوري واخیستل شول. د ډیلی بولز لوبډلې د افغانستان مخکښ او تجربه لرونکی الراونډر محمد نبي په خپل لوبډله کې شامل کړ. همداراز د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې بیا چټک توپ وهونکی او وکټ ساتونکی محمد شهزاد چې ډیر وخت له افغان کرکټ څخه لرې و او همداراز ځوان ورور او توپ اچوونکی ظاهر خان واخیستل شو. له هغه نه وروسته د افغانستان چټک توپ اچوونکی حضرت الله زازی ورسره مراټا رابینز لوبډلې واخیست او همداراز بل تکړه توپ وهونکی نجیب الله زدران هم دوی په خپل لوبډله کې شامل کړ. ځوان ورو توپ اچوونکی قیس احمد بیا بنګلادیش ټایګرز ترلاسه کړ او تیز توپ اچوونکی شاپور زدران بیا کرناټکا ټوسکر لوبډلې واخیست. کرناټکا ټوسکر لوبډلې همداراز چټک توپ وهونکی شفیق الله شفق هم ترلاسه کړ. کریم جنت چې د شپږیزې کرکټ لیګ په تیره لوبه کې د سپین غرز مریانو پر وړاندې د شپږیزې کرکټ لیګ د تاریخ تر ټولو زیاتې 140 منډې وکړې. د ټي10 سیالیو کې د نارډرن وایرز لوبډلې واخیست. د ټي10 یا 10 اوریزو سیالیو د نومبر په 14مه د ابوظبي